د لمریز 1440 کال د لړم د میاشتې یوه ورځ په داسې حال کې چې څو تنه انډیوالان سره ملګري وو د کندهار د ښار ولسویل جنوب خواته د شوراوک ولسوالۍ د مندوزو د کلي لږ لرې وو. د سید بوسې ته نږدې په یوه زړه هدیره کې په دشت کې له موټر څخه کښته سو. هلته د لمر خواته زما پام یوه ببر سړي ملنګ ته واوښت. ملګري مې زیات ولاړل او زه د یې ببر سړي ملنګ وخواته ور رهي سولم. په داسې حال کې چې زه لا ورسېدلی نه وم ده راباندې غږ وکړ که زیارت کول غواړې نو په خپلو ملګرو پسې چټک ولاړ شه. ما ورته وویل چې زه ستا د لیدو لپاره ورڅخه راغلم. زما د دې خبرې په اورېدو ملنګ په داسې حال کې چې یو څه اندېښمن غوندې سو ما ته یې داسې وښوله چې زه یې اړخ ته کښېنستلم. د نسوارو پوښتنه یې راڅخه وکړه. ما د نسوارو څخه معذرت وغوښتي او د سګریټو ست مې ورته وکړ. ما سګریټ ولګاوه او هغه ته مې ورکړ. ملنګ د سګریټو څخه دمه کش کړه او پاته یې بیرته راکړ. وروسته ما پوښتنه ځینې وکړه چې ته دلته څه کوې او د څه دپاره راغلی یې؟ آیا د دې زیارت مجاور یې؟ ملنګ وویل هو زه د زیارت مجاور یم مګر نه د دې زیارت. ما ورته وویل چې هغه زیارت چیرې دی؟ ملنګ راته وویل هغه د دې ځایه ډیر لرې دی. ما ورته وویل چې ما خو دلته یوازې د مندوزو د کلي سره یو زیارت لیدلی دی چې میا حاجي محمد نیکه یې بولي، بل زیارت مې نه دی لیدلی. زما لا خبرې پای ته نه وې رسېدلې چې د ملنګ سترګې له اوښکو څخه ډکې سوې. بڼه یې والوته او له خولې څخه یې یو سوړ اسویلی راوویست او زه هېر سوم. یو څه شېبې چپ کښېنستم. ملګري مې له زیارت څخه وزګار سول او ما ته یې راږغ کړه خو زما زړه نه کېدی چې ملنګ پرېږدم مګر د ملګرو غوښتنه ټینګه سوه. اخر په ډیره کراره مې ورته وویل اجازه سته؟ ملنګ په داسې حال کې چې ما لا ځان ولړېدو ته نه و جوړ کړي راته یې وویل که مرکز ته ځي ما هم در سره بوزه. زه په دې سره خورا خوښ سوم او هغه مې له ځان سره راهیري کړ. ملګرو چې مې ملنګ ولیدي زما څخه یې د سترګو په اشاره پوښتنه وکړه چې دا څه کوي؟ ما ورته وویل چې دی هم زما ملګری دی او تر مرکزه پورې ځي. له دې امله چې په موټر کې ځای زیات تنګ و نو پر ملګرو مې ډیر زیات وغمېدي او په ښکاره سره یې څه ونه ویل. څرنګه چې زما دې ته تلوسه وه چې د ملنګ د ژړا او ساړه اسویلي لامل څرګنده کړم خو د یوې خوا لار ورانه وه او د بلې خوا موټر هم ما چلاوه نو ځکه مې په موټر کښې د ملنګ سره خبرې ونه کړې. یو څه لار چې راغلو زموږ یو ټوکي ملګري ملنګ ته وویل چې سړیه ځای خو دې راباندې تنګ کړی دی نو یو غزل خو راته ووایه. ملنګ وویل ښه دی غوږ راته ونیسئ او غوږونو ته یې لاس کړ او داسې یې وویل پر یار مې سپین کفن غوړیږي پر ما وریږي د سنګړو بارانونه. د دې لنډۍ وروستۍ برخه یې په داسې ګرومجن او زړغوني ډول له خولې راووته چې زما ملګري هم لکه زه چې تر اغېزې لاندې یې کړي وم داسې تر اغېزې لاندې کړل. بل ملګري مې په ډېر زړه سواندي ډول ورته وویل ملنګ جانه زموږ د غوښتنې خو تا ته کم تکلیف در نه کړ؟ ملنګ چپ ناست و، سترګې یې یوه ټکي ته نیولې وې او په چورت کې ډوب سو. موږ ټوله غلي سو او چې د اټکل په توګه دوه زیاته لاره مو ووهل. ملنګ ناببره غږ کړه زما ګناه وه زما ګناه وه د هغې څه ګناه وه که زه نه وی د کریم کاکا خو سکه لور وه پر خپلې لور د چا بد پیرزو وي. ملنګ چې دا خبرې کولې د هرې خبرې سره د سترګو څخه لپې لپې اوښکې تویېدلې. ملنګ غوښتل چې نور څه هم ووایي. زما یوه ملګري په اردو ژبه وویل دا لیونی دی. ملنګ دستي کټ کټ وخندل او زموږ هغه ملګري ته یې وویل هو زه رښتیا لیونی یم که لیونی نه وی په دې دشت او بیابان کې مې څه غوښتل مګر ګوره جنون هم یو څه خوند لري. آیا نه دي اورېدلي چې یو شاعر ویلی دی زه هوشیاران عالم هر کی را دیدم غمی دارد دل دیوانه شد دیوانگی هم عالمی دارد. ملنګ دغه فارسي بیت په داسې مینه او سنجیده لهجه ووایه چې زما باور سو چې دا ملنګ خامخا لوستونکی دی او په دې درس کې یې بې موخې نه ګرځي. د ملنګ په اړه مې په زړه کښې ډول ډول خیالات راګرځېدل. کله به مې وویل ښایي دی دلته د نورو دپاره دنده ترسره کوي. د ملنګ په باره کې مې ډول ډول خبرې په زړه کښې راګرځېدې. ته زده کړه لرې؟ هغه په جواب کې راته منکر سو او راته یې وویل چې زه لوستونکی نه یم او نه مې زده کړه کړې ده. ملنګ تر خبرو وروسته له دې امله چې د زده کړې او سواد په معنا پوه سو نو باور مې سو چې ملنګ د زده کړې څښتن دی او دا سړی خامخا د یوې پیر سره مخامخ دی. په زړه کښې مې سره غونډه کړه چې له همدې ځایه باید حکومت ته وسپارم چې تر پلټنې لاندې یې ونیسي او رښتیا څرګنده کړي. بیا مې له ځانه سره پرېکړه وکړه
چې راسه یوې 3 ورځې یې له ځانه سره وساته څو د هغه په کړو وړو کې پوره څرګنده کړم. د ملنګ په شاوخوا کې زما ملګري هم په چورت او فکر کې ډوب وه. ملنګ لکه زموږ په نګرانۍ چې پوه سوی وي سکوت یې مات کړ او له ما څخه یې پوښتنه وکړه تاسې تر کومه ځایه پورې ځئ؟ ما ورته وویل چې تا خو ویل زه تر مرکزه پورې ځم. ده وویل هو دغسې خو مې ویلي وه ولې زما خیال و چې تاسې به تر مرکزه پورې ځئ. زما زړه طاقت نسو کولی نو مې له ملنګ څخه داسې جلا جلا پوښتنې پیل کړې. پوښتنه ته نو ټانک څه کوې؟ جواب زه تر ټانک په هاخوا نیت لرم. پوښتنه تر ټانک په هاخوا کوم ځای ته ځې؟ جواب تر سپین زیارت پورې. پوښتنه هلته نو څه کوې؟ جواب د سهیل خواته په غرو کې یو زیارت دی هلته ځم. زموږ یو ملګري ورته وویل چې زه خو په دې ټولو سیمو کې بلد یم ما خو په دې سیمو کې کوم زیارت نه دی لیدلی. ملنګ غږ کړه هو هغه زیارت ډیرو خلکو نه دی لیدلی خو ما ته ډیر سپیڅلی زیارت دی. ما ورته وویل چې دا څنګه سپیڅلی زیارت دی چې نورو خلکو نه دی لیدلی او ته یې سپیڅلی بولې؟ ملنګ وویل چې دا داسې زیارت دی چې نه لکړې لري او نه متولي لري نه جنډۍ پر ولاړه ده او نه نغارې پر وهل کیږي او نه یې خلاصمندان لري. قدرمنو ملګرو د لومړۍ برخې پای هم دلته پای ته رسیږي. تر دوهمې برخې د الله په امان.